دې ته به کتل کافرانو نو مسلمانېدل به چې کله مصر فتح شو. مصر د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت دی چې څنګه مصر فتح شو. عمر رضی الله تعالی عنه صحابه ته وفرمایل پیسې چې ځو خپل ملګري ځان سره کړو چې دې مصر ته لاړ شو تماشا یې وکړو ځکه مصر خو ډېر یو تاریخي ښار دی که نه. هغه یوسف علیه السلام او یعقوب علیه السلام دغه صحابه پکې دا پیغمبران پکې پاتې شوي دي. دا خو او فرعون غونته کې کافر ظالم دا هم په دغې ښار کې و که نه. موسی دا عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی راځئ چې لاړ شو. صحابه ورته وي مصر ته ورشو. صحابه ورسره دي خو کسان ډېرو او سورلۍ لږې وي. نو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی په یو یو اوښ باندې دوه تنه به ځئ خو طریقه به دا وي سفر لرې دی. د یو پړاو پورې به یو تن ځي چې هغه حد راورسي بیا به هغه کوشي بل تن به اوښ ته خېږي. په دې طریقه باندې به ځه یو تن به په اوښي بل به موار نیولې. ټول په یو اوښ باندې دوه تنه شو او د عمر رضی الله تعالی سره خپل غلام شو. عمر رضی الله تعالی په اوښ باندې ناست دی او غلام یې موار نیولې دی روان دی. چې یو پړاو پوره شو عمر ورته ویې ودرېږه. چې ودرېدو غلام ته یې وروخېږه اوښ ته. غلام ورته امیر المؤمنین ما مشر موه ته بادشاه د مسلمانانو 22 لاک مربع میل په دومره ځمکه باندې ته بادشاهي کوي. ته د مسلمانانو خلیفه یې او زه ستا مزدور یم غلام یم نو زه به په اوښ بره ناست یم او تا به موار نیولې. ما مه رسوا کوه ما مه بېعزته کوه. عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وي انصاف دا دی چې دومره مزل ما وکړو چې دومره مزل ته به هم کوې. زه م انسان یم ته م انسان یې خیر دی کو زه بادشاه یم او ته مزدور خو په انسانیت کې خو یو شان یو که زه م انسان یم ته م انسان یې. غلام یې اوښ ته ور وخېږه. عمر رضی الله تعالی عنه د اوښ موار نیولې او روان دی. حتی تر دې پورې چې تلو مصر رانږدې شو. د الله قدرت دا و چې مصر رانږدې شو لاننوتي مصر تندي د عمر رضی الله تعالی د ناستې نمبر پوره شو. اوس د ناستې د اوښ نمبر به د غلام راځي چې کله مصر ښار رانږدې شو. عمر رضی الله راکوز شو غلام ته یې اوښ ته وخېږه. هغه ته امیر المؤمنین د دې ځای پورې مې در سره ومنله خو اخوا نه منم. دا هغه د مصر دروازې ښکاره شوې. هلته به یهود او عیسایان ټول په انتظار چې د مسلمانانو بادشاه را روان دی او عمر را روان دی. عمر هغه عمر چې د هغه دومره روب چې کله کافرو به خپل بچي یرول که نه نو د عمر نوم به یې ورته اخیستو. خپل بچي به چې نه وده کېدل او یرول به یې ورته وده شو ګورې عمر راځي. دومره خو د هغه روب. موږ مصر ته روان یو یهود ښځې او نارینه ټول په انتظار د ستا تماشه به کوي. نو غلام به په اوښ ناست او تا به موار نیولی به چې دغه خلیفه دی. صحابه ټول راټول شو. عمر رضی الله ته داسې مه کوه خیر دی که ته وایې چې دا غلام به هم په اوښ ځي نو موږ به بل تن پیاده لاړ شو دی موږ په خپل اوښ د ځان سره کښېنو خو ته په اوښ کښېنه ته اوښ نه ښکته مه ځه. عمر رضی الله ته وفرمایل وی انصاف دا دی چې زما ملګری دی نو دی به زما په اوښ ځي. زما ملګری دی نو دی به زما په اوښ ځي او زما د پیدل نمبر دی او د اوښ د سورېدو نمبر دی. غلام ته یې ور وخېږه. غلام اوښ ته ور وختو. عمر رضی الله تعالی د اوښ موار نیولی دی. هلته یهود او عیسایان نارینه او ښځې ټول په انتظار دی چې د مسلمانانو بادشاه را روان دی. او مولان د عیسایانو او یهودیانو چې کوم دي کتابونه یې راغوستي دي چې دا د نبي علیه السلام دویم خلیفه دی. ځکه چې د هغې په کتابونو کې څنګه د نبي علیه السلام صفات ذکر وو داسې د هغه د خلفاو صفات هم ذکر وو. هغوی کتابونه راغوستي دي چې د نبي علیه السلام دویم خلیفه را روان دی. آیا چې په ده کې علامې شته دی او که نشته دی؟ کتابونه یې راغوستي ټول په انتظار دي. عمر رضی الله تعالی د قافلې سره روان دی. خپل غلام یې په اوښ کېنولی دی او د اوښ موار یې نیولی دی او د مصر په ښار ورننوتل. چې د مصر په ښار ورننوتل علما خپل خلکو ته وایي د یهودو چې کوم علما دي د عیسایانو چې کوم علما خپلو خلکو ته یې وایي چې دا دروغ دي. دغه پیغمبر هم دروغ و ځکه چې د هغې پیغمبر د دویم خلیفه چې مونږ کوم صفات بیان کړي هغه په ده کې نشته دی کوم چې په اوښ ناست دی. اوس په اوښ غلام ناست و هغه صفات په ده کې نشته دی کوم چې په دې اوښ ناست دی د هغه د دویم خلیفه چې کوم صفات دي. د مسلمانانو یې تپوس کوئ تاسو دروغجن یئ ستاسو خلیفه کوم یو دی؟
مسلمانانو ورته وویل زمونږ خلیفه هغه دی چې کوم یو د اوښ دا موار نیولی دی او په دې اوښ چې ناست دی دا د ده غلام دی دا د ده غلام دی هغوی چې دا خبره واورېده او عمر رضی الله تعالی ته یې وکتل او هغه صفات ټول په هغوی کې موجود وو نیم په نیمه یهود او عیسایان په دغې موقع مسلمانان شو صرف د عمر رضی الله تعالی د انصاف او د اخلاقو د وجې موږ مسلمانانو له دا کتل پکار دي د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق مطالعه کول پکار دي مونږ مسلمان کو هغه اخلاق شروع کړو کوم چې د صحابه او د نبی علیه الصلاة والسلام وو دا نیم په نیمه کافر به نه مسلمان شي خو نن د مسلمان اخلاق ته چې کافر ګوري نو هغه د مسلمان نه د اسلام نه نفرت پیدا کېږي دا مسلمان دی غلا مونږ کو ډاکه مونږ کو زنا مونږ کو رشوت مونږ اخلو کم ګناه دی چې هغه په مونږ کې موجود نه دی په کومه خبره باندې به کافر زه مطمئن کوم چې زما دین حق دی